د تېرې ورځې راهیسې په رسنیو کې داسې راپورونه خپرېږي چې ګواکې د بلخ ولایت کې د امر معروف نهي منکر او شکایتونو اورېدلو وزارت د ولایتي ریاست له لوري د خزینهو دوکانونه تړل شوي دي چې دا هېڅ حقیقت نه لري، بلکې په یو مارکیټ کې چې تر 200 پورې اندازتن دوکانونه دي، په هغه کې 25 د خزینهو دوکانونه دي. هغو ته داسې ویل شوي دي د هغوی د غوښتنې په اساس باندې چې د هغوی لپاره به نوی ځای جوړېږي او تر هغو پورې چې نوی ځای جوړېږي دوی به په خپل ځای باندې پاته وي، همدغه ځای کې به دوکانونه کېږي او کله چې نوی ځای ورته فعال شو بیا به هغه ځای ته انتقالېږي. همداراز د بغلان ولایت کې ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړي چې د ښځینه او سینګارتونونه بند شوي دي چې دا هېڅ حقیقت نه لري، بلکې له هغو سره یوه ناسته شوې وه چې داسې ونه شي چې ځینو ځایونو کې ترسره شوي وو چې ځینو سینګارتونونو ته نارینه ورتلل، نو د هغو په اړه باندې ورته ویل شوي نور د بندېدو هېڅ واقعیت نه لري او هېڅ څه نشته.